دیوبند مدرسه طالبانو دې قرطبه د هند ورته وایي طالبانو. دا دومره لویه دیني مدرسه ده الحمدلله چې موږ تاسې تړاو طالبانو له یوې لویې دیني مدرسې سره ده. اوس افغانستان کې بعضې داسې علما دي د بریلوي مشربه خلک طالبان، هغوی نه غواړي چې ځان دیوبندیان. موږ طالبانو ډېر په افتخار وایي موږ د دیوبندي مسلک او د هغې رایې پیروانان یو طالبانو. صحیح د احناف یو، په احنافو کې هغه چا حنفیت چې چا تعبیر کړی طالبانو دیوبندیانو ښه تعبیر کړی، داسې تعبیر یې کړی چې د قرآن او د حدیث سره ګډ تعبیر یې کړی. طالبانو ډېر مناسب مسلک ده. دیوبند مدرسې ته چې لاړ شي طالبانو، د دیوبند دومره غټه مدرسه اوس ډېر جوړه شوې طالبانو 3 جومات ته ولته زه تللی یم. هر جومات کې بېله بېله جمع کېده، په یو وخت طالبان نه جهېدل پکې. او د دیوبند مدرسې طالبانو یو ډېر ښه خوند دا ماته راکړ. مدرسه وه طالبانو، له مدرسې سره نورې شعبې هم پکې وې. یو ځای و طالبانو شعبة الصنایع، داسې شعبه چې هغې کې طالبانو ته صنعتونه او کسبونه ورښودل. طالب چې ملا شي که نه که درس پیدا کېده ښه ده، که نه پیدا کېده ترکان به وي، که نه مستري به وي، قالینې به وبدي، خط به یې زده وي، بنا به یې ګلکار به یې، ننبایي به کولی شي، سقاطي خو به نه وي که نه چې علم ته ذلت وکړي، خپله به یې ځان ته په خپل زور ګټلی شي. داسې ښه فکریال ته پکې وه طالبانو. بیا د دیوبند مدرسې ته چې ورننوځي طالبانو، د مخکې هدیره ده، منځ کې یو سړک ده، د دې هدیره کې طالبانو دا لوی علما دلته مدفون دي. او د دیوبند نه داسې یو لږ پیاده یو څه مزل د طالبانو، هلته بل هدیره ده چې هغې هدیره کې د انورشاه کشمیري رحمه الله دوی خاندان بیا مدفون د خپل علامه انورشاه کشمیري صاحب هم پکې دغه درته وایم. نو بیا طالبانو د دیوبند اصلي دیوبند اوس هم پاتې ده، دا داسې ترتیب باندې جوړ د طالبانو، داسې 3 منزله ده، داسې 3 منزله ده، داسې منځ یې خالیګاه ده، یعنې د کوټې داسې جوړېږي لکه دې طرف نه طالبانو دروازه یو غټ رواق ده، لکه دغه دروازې اوس ته جوړېږي ده ولایت ته چې راننوځي ولایت ته ښه راغلاست، داسې غټه دروازه ده. دې دروازه باندې طالبانو لیکلي دي باب الظاهر، د ظاهرشاه جوړه کړې طالبانو چې ورسې که نه هلته به د سترګو نه اوښکې ورته وڅڅېږي، خوند به درکړي چې ظاهرشاه الله د جنت ته بوځه. بیا تا ته دا خوند درکوي چې پردي وطن ته لاړ شي. د څکلې متقي صاحب چې تللي نو ما ډېر زر رابطه یو چا سره وکړله، ما سره خپل نمبر نه و. ما ورته ویلي چې د دیوبند علماو ته یو وړاندیز وکړه چې تاسې په مدرسه کې کوم شي ته ډېر ضرورت ده هغه موږ ته عاجل ولیکئ، دلته یې راوړئ بېرته همغه وګورئ، خو په دې کې داسې کار انتخاب کړئ تاسې چې تاریخ کې پاتې کېږي. ما خپل مسؤلیت ادا کړی طالبانو. یو ټول افغانستان کې به د یو عالم هم دې ته فکر نه و. ما دا خبر ورسولی ده، بیا مې ورورسېده، خط یې نه راواخلئ، یو لاس شی به درته ولیکي، ورته یو دنه پکې کوو چې هر یو تاسې غواړئ داسې شی بیا تاسې کې انتخاب کړئ چې تاریخي وي. په دې سړکونو طالبانو په سلونو لکه لګېږي، 500 لکه روپۍ، عمارت ته 100 لکه روپۍ چیرې طالبانو؟ قسم په الله که د رئیس الوزرا جب ته 100 لکه روپۍ یا د امیرالمؤمنین صاحب لکه طالبانو ورګی چې جب کړي، والله که دومره ورته ښکاري. په طالبانو یې موږ به ټول عمر تاریخ داسې پاتې وو، دومره خوند یې کړی، خو بیا خو انشاءالله خامخا یو څه خو به یې ورسره کړي وي چې بیا خبر نه یم، خو ما خپل هغه تاسې د علماو له ادرس نه ما خپل مسؤلیت ادا کړی. دا طالبانو ورونو شیخ الهند او بل دی موږ تاسې دلته په سند کې طالبانو ورونو علامه محمد انور شاه کشمیری عن امام العصر محدث الهند الاکبر الشیخ الشاه محمد انور شاه الکشمیری، دا طالبانو ډېر لوی سړی تر سوی دی، بیخي ډېر لوی علم الله دته ورکړی. څه باندې 20 ورځو کې مې طالبانو وایي ټول فتح القدیر کتلی، بیرته مې مختصر کړی یم. دا فتح القدیر چې په هدایه ردونه کړي هغې ته مې بیرته جوابونه کړي، دومره لوی سړی تر سوی دی علامه انور شاه کشمیری. دی طالبانو ورونو چې دیوبند نه فارغ شو، د ده استاد شیخ الهند استاد و، بیا دی بل چېرته و، بیا دی حج ته تله هغه ته راغی، خپل استاد شیخ الهند ته راغی، ورته ویلې چې زه حج ته ځم، پیسې ټولې تر واخېستې، د پیسې ته دلته کېده، دی ورنه تر کېښودلې، خو دومره احترام هم طالبانو استاد ته درلود چې حج ته سړی ځي او تېره مهال کې کله څوک رامهاري پیسې شیانې تر واخېستې، وایي دلته راته کېده، دلته موږ سره مدرس دی. طالبانو په دیوبند کې مدرس کړی انور شاه کشمیري. بیا هغه شیخ الهند طالبانو چې بندي سو، بیا دی خو مخکې له هغه نه نایب شیخ الحدیث و د دیوبند کې، کله چې هغه بندي سو بیا طالبانو ورونه کتابونه علامه انور شاه کشمیري سره، بیا طالبانو د دیوبند شیخ طالبانو علامه انور شاه کشمیري رحمه الله ډېر لوی سړی تېر سوی طالبانو ورونو. یو ورځ وایي مجلس و، په مجلس کې دی کشمیر ته راغی، وایي چې کشمیر ته راغی د علماو خپل منځ کې جنجال په یو مسله باندې، به یو طرف علماو لیکلي ول چې دا په فتاوی حمادیه کې دا مسله شته، زه ورته ویلې چې تاسې راکړئ دا کاغذ، چې کاغذ یې وکړه، ورته ویلې دا ټکی په فتاوی حمادیه کې نشته. وایي څنګه نشته؟ دا وایي ما کتلې ده، دا اصلي دا کتاب مخطوط تر دغې زمانې پورې، وایي دیوبند کې دا یې یوه نسخه شته ده، صحیح نسخه یې شته ده، نو هغه وایي هغه ده، دا ټکی نشته ده پکې. دی چې کتلي و رښتیا نه و، طالبانو دومره ماهر سړی و. یوه بله نادره به درته وکړم طالبانو ورونو، دی چې کله په دیوبند کې استاذ و، بیا په دیوبند کې یو عالم و الله مفتي شفیع صاحب، د مفتي تقي صاحب پلار د معارف القرآن مصنف دی، طالبانو دلته مدرس، ځکه دا خو د کشمیري صاحب شاګرد،
بیا د دیوبند پاس منزل کې انور شاه کشمیري صاحب کوټه والا مطالعه کړې ستړی د طالبانو د سراکته سوی د 2000 پورې کتل داسې کوټه ده که نه بیا د کوټې ته برنډه غوندې ده چې هلته ولاړ د کټارۍ داسې نیولې مفتي شفیع صاحب کته منزل کې کوټه ده داسې را روان هغه ورته ویلې مفتي شفیع صاحب را روان د جامع درسوله په هغه زمانه کې دیوبند دی شیخ الحدیث نو هغه به جامع کې کله پوښتنې له هغه نه کولې مفتي شفیع صاحب له انور شاه کشمیري صاحب نه کولې ځکه استاد مدرس هم بیا به چې کله به پوښتنې له هغه نه کولې داسې را روان د ساري کته اچولی فکر یې نه دی چې کشمیري صاحب پاس ولاړ ده کشمیري صاحب پاس پې غږ وکړي شفیع چېرته ځې وي درځم دلته جامع کې یو ځای بیا ورته ویلې مه راخېځېږه وی پلانکای ځای به وي و پلانکای ځای وي هغه 12مې حاشیې حل کړی او ورته ویلې وایي پې پوه نه شم وایي همدغلته خلاصه کړه جامع له یادې طالبانو له دې جنه حاشیه ورته وویل هغه چې مازې د استاز له خولې نه واوري د طالبانو الله عز وجل پې کوي دومره نادر سړی تېر سوی محمد انور شاه کشمیري طالبانو زه دیوبند ته چې تللی وم د مناقبو کې یو کتاب جوړ کړ نفحة العنبر په مناقبو د شیخ انور کې علامه بنوري صاحب جوړ کړی اوس هم ستا راسره پرون مې زړه و چې ټول بحث دې په مناقبو وکړم نو مې څه کې طالبان دومره ډېر مه ځوروه بیا د دوی خپله د کتاب پیدا کړي خو دا نسخه فکر نه کوم دلته پیدا سي نفحة العنبر ما خپله طالبانو دې سړي سره ډېره زیاته جوړه ده ډېر خوند راکوي دیوبند ته طالبانو قرطبه د هند وایي الله مو دیوبند هم نصیب کړه طالبانو لیدل مو الله نصیب کړه الله دې بیخي داسې آزاد کړي طالبانو چې داسې ورسو که نه لکه د کابل ته چې خپل کابل ته چې ځو لکه د خپل جلباتو بلخ ته چې ځو الله ته خو اسانه ده خو چې اسلامي امت کې امیدونه ډېر سي او بل لوی سړی طالبانو دلته چې دا شاه ولی الله صاحب لکه دا درې وړه چوکونه طالبانو په شاه ولی الله صاحب راغلل دا چوک ولی الله ابن عبدالرحیم المحدث دهلوي طالبانو په هغه کې یوه هدیره وله په دهلي کې ډېره زړه هدیره وله نو دا هم ډېر په سختي پیدا کړه طالبانو بیا ورغللو د شاه ولی الله رحمه الله قبر پکې د شاه عبدالرحیم صاحب د ده والد چې څو خبرې به درته وکړم طالبانو دا هم داسې نادره معما تېره سوې ده که نه چې ته به ورته حیرانه سې داسې نادر سړی یو کتاب جوړ کړی طالبانو دا کتاب پیدا کوي بیا تاسې الدر الثمین بمبشرات النبي الامین د خپل جوړ کړی طالبانو شاه ولی الله صاحب کتاب دی الدر الثمین یعنی ملغلر قیمتي بمبشرات النبي الامین دې کتاب کې طالبانو لیکلي دي و یو ورځ مې رسول صلی الله علیه وسلم وایي حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما ولیدل وایي په خوب کې وایي په خوب کې مې ولید حضرت حسن قلم ورسره و وی دا قلم ماتو څنډه یې ماته ول وایي ما ته یې راکه ووایي راته ویلې چې ودرې حضرت حسین رضی الله عنه به درته څوک جوړ کړي وی هغه راته جوړ کړه قلم یې ماته راکړه جوړ قلم یې بیا راکړه و ماته یې جوړ راکړه چې را یې کړه و یو بل څادر ورسره و دا څادر یې وایي په ما باندې رواچ چې روا یې چاو طالبانو له هغه ورځې نه وروسته الله عز وجل په ما باندې انکشاف د علومو کړی دوی په دې کتاب کې وایي الدر الثمین بمبشرات النبي الامین یو دی وی طالبانو ورونه وای پلار مې ویلي چې یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ماته 2 ویښتان راکړل په خوب کې مریض هم پلار مې وای مریض شاه عبدالرحیم صاحب مریض وای ویلي چې مریض هم رسول الله سلام په خوب کې 2 ویښتان راکړل او راته ویلي چې دا دواړه ویښتان اوبو کې واچوه اوبه وچکه الله به دې جوړ کړي سهار چې راجګ سم لاس کې مې 2 ویښتان ښه نادره بیا مې چې پلار ښه سو وای پلار سره مې بیا تقسیم وکړو چې یو ویښته به ماته راکوي وایي اوس هم هغه ویښته سره خو دا هم طالبانو ورونه اوس دلته سوال دا د علمي سوال دا د طالبانو ورونه دا د رسول الله هغه رښتینی ویښته ده که نه صحیح د طالبانو رسول صلی الله علیه وسلم په خوب لیدلی طالبانو خو هلته دې ته طالبانو روایات کشفیه وایي الهام روایت دا په طالبانو ښه راکړې حجت نه صحیح ده تا ته چې درکړی ته همغسې احترام د ویښته غوندې ورسره وکړه اما نور هغه د ویښته د رسول الله سره چې کومه معامله کېږي علمي طالبان دې سره هغسې بیا نه لکه دا طالبانو هغسې نه ده لکه په ویښه کې او بل دا د طالبانو ورونو یوه نادره درته وکړه دی وایي د کتاب کې طالبانو رسول الله په ویښ هم ډېر لیدلی ده ښه دغه کتاب کې اگر چې دی د 12مې پېړۍ سړی ده الدر الثمین بمبشرات النبي الامین رسول الله سره طالبانو اوس هم داسې بالمشاهده مخامخ لیدنې سوي طالبانو په دې کتاب کې او دا داسې نه ده لکه د موږ او د تاسې د زمانې چې پیر صاحبان دروغ وایي دا رښتونی ده طالبانو او دا سړی داسې سړی تېر سوی طالبانو سلفیان کوشش کوي چې خپل ځان نه ثابت کړي حنفي خواسې ده هر څوک دې سړي ته ډېر د احترام داسې چې د هند سلفیانو کتابونه وګوري طالبانو دې سړي ته 2 لاس سلام کوي دومره احترام دې سړي ته لکه دی دومره لوی محدث تېر سوی چې څوک حیرانه بس دی وایي یو ورځ وایي والد رحمه الله مې ویلي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو سړي وایي راته ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما طرف ته روان ښه مې لیده چې د ما طرف ته روان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دم وایي رانه تاو سو چې پسې ورغلم منډې مې پسې ورولې چې د الله رسول اول ما خوا ته روان وي ډېر رانه خوشحاله وی بېرته تاو سولې ولې وی راته ویلې زه څه کوې ما ورته ویلې چې نه راته وایه
وایي راته ویلې چې ته که نسوار کوې نه خو میلمنو ته د نسوارو هغه توپداني په کوټه کې ساتلي او موږ نسوار بد ګڼو رسول صلی الله علیه وسلم راته ځکه مې وایي تا نه مخ واړه بیا چې راویښ سو طالبانو ویل چې زه به د نسوار هغه څه ده توپداني بیخي کور کې ونه ساتم مردار خورګۍ غوندې وي که نه طالبانو الله مو من نسواریان کوه طالبانو نه مو دا په کور کې پیدا کوه خدای دې وکړي چې څومره ډېر به یې نسواریان که نه الدر الثمین بمبشرات النبي الامین طالبانو له پیریانو نه هم ډېر روایتونه کړي ښه د یو مستقل کتاب لري په همدغه باندې چې د پیریانو نه د حضرت خضر علیه السلام نه او د دوی نه هم روایتونه کړي ډېر لوی سړی تېر سوی طالبانو الله عز وجل د ته ډېر لوی اهمیت ورکړی اوس طالبانو راځئ له شاه ولی الله صاحب نه کته ځو قال حدثنا الشيخ ابو الطاهر محمد بن ابراهيم الكردي کدی هغه چې له هند هغه ته لاړو کنه مکه مکرمه ته هلته طالبانو په مکه مکرمه کې شاه ولی الله صاحب الشيخ ابو الطاهر محمد بن ابراهيم الكردي المدني لغنا علمي حديث قال اخبرنا والدي الشيخ ابراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ احمد القشاشي قال اخبرنا احمد بن عبد القدوس ابو المواهب الشناوي قال اخبرنا شيخ شمس الدين محمد بن احمد الرملي عن شيخ زكريا ابن محمد الانصاري دا زكريا طالبانو په بخاري شرح لري ښه دته طالبانو وی تحفة القاري تحفة القاري ده تحفة الباري ده وجل ده شرح ده طالبانو الشافعي مذهبي ده طالبانو قال قرأت على الشيخ الحافظ ابي الفضل شهاب الدين احمد بن علي ابن الحجر عسقلاني دا مم طالبانو ده حديث استاذ ابن حجر طالبانو ورونو ابن الحجر نور بصدر تو ان طالبانو ورونو ابن حجر طالبانو ابن حجر دا الله دومره لوی علم د سری ته ورکړ دتم طالبانو امیر المؤمنین فی الحديث وای دم طالبانو ورونو د اسلامي امت یو لوی علماو نه تیر سوی علامه ابن الحجر عسقلانی شافعی د طالبانو مصری تیر سوی دا د په مناقبو کې کوم کتاب جوړ کړی الجواهر والدرر شیخ الاسلام ابن الحجر دغه په مناقبو کې جوړ دی کتاب کې طالبانو ورونو یو دوا سي ټوکې غوندي بدرته وکم لګ به مسات ما ته ډیر خوان راکې یو خبر دا پکې و طالبانو ورونو یو عالم وی ورځ د سیناستو مې کوچای راغی طالبانو وی غسل کړ و چې وبو ته به ورغورځي د خبې غسل وک بیا به راوت بیا به وغوټه خلاص کړ بیا به طالبانو غسل وک بیا به راوت بیا به غوټه خلاص کړ بیا به ور واچو ځات بیا به غوټه خلاص کړله پښتنه مې ترنو چې دا ولې وی ټول زبې کې څومره غسل در باندې راوختلې کې ته غوټه وراچولې اوس مو ټول په یو ور باندې نو ما دا اورېدلې و طالبانو ورونو خو اوس مې چې کتاب کې ولیدل یار رښتیا دي دا کوچان چې غوټه وراچي وای او یو دا لیکلې د طالبانو ورونو وای زه یو جمعه ته لاړلم یو کلي ته لاړلم په دې کلي کې یو د کلي ډېر ښه خلک ول طالبانو جماعت امام یې درلود او د کلي خلکو د جماعت امام ته دومره احترام درلود دا د دوی خطیب هم طالبانو جامع جماعت یو خطیب یو مولا یو ډېر احترام یې ورته درلود نو بیا زم چې هلته یو څو ورځې ورسره پاتې سوم د مولا د ما ډېر احترام وکړه خو د مولا وایي یو خبر راته وکړه وایي راته ویلې چې یو پوښتنه درنه کوم ما ویلې سیده وایي دا مانځه کې ایاک نعبدو و ایاک 70 ده که 90 ده یعنی چې اویا د کاتیا خو د مولا راته ویلي چې زه غالب ګمان 70 وایم ځکه دا 90 وایم ځکه 90 که وایم اویا خامخا پاکستان او که اویا ووایم یا نوي نسته ده پکې نو اوس ته راته ووایه چې ایاک نعبد و ایاک 70 که و ایاک 90 ما ته خندا راغله چې دا د دوی خطیب ده دا دوی امام یا رب ته الله رحم